اشرف غني د خلکو غوسه درک کوم کړنې مې له منځه ولاړې. سلام پوره جزئیات په سوله ټي وي کې راسره وګورئ. د هیواد مخکنی ولسمشر محمد اشرف غني د طالبانو لخوا د هغه د حکومت له سقوط 5 میاشتې وروسته د تیرو بدلونونو په هکله مرکه کړې ده. غني بېلابېلو مسایلو له هغې جملې له طالبانو سره د مذاکراتو د حکومتولۍ ستونزو، د امریکا سیاستونو، د پوځ پاشل کېدو، د کابل سقوط، له هیواده وتلو، د پیسو د لیږد تورونو او دې ته ورته نورو برخو ته اشاره کړې ده. نوموړي دا خبرې د بي بي سي راډیو په ټوډې خپرونه کې له سرنیک کارټر سره په مرکه کې کړې دي چې د پنجشنبې په ورځ د مرغومي په 9مه خپره شوه. د هیواد مخکنی ولسمشر په دغو څرګندونو کې زیاته کړې چې د خلکو غوسه او دا چې هغه د نظام په سقوط او پوځ په فشل کېدو کې ګرم بلل کېږي کړي دي. د غني په وینا خلک حق لري چې هغه مسؤل وګڼي، ځکه نوموړي هیڅکله د کرزي په شان پر خپلو نړیوالو شریکانو نیوکه نه کوله. هغه ویلي چې ټولې کړنې له منځه تللي او د ارزښتونو تر پښو لاندې کېدو سره ټول هغه ګرم بولي. محمد اشرف غني په دغه مرکه کې له طالبانو سره د مقابلې لپاره پر نړیوالو وحدتونو باور خپله تېروتنه او د نظام د سقوط اصلي لامل بولي. نوموړي جوته کړې چې هیڅکله د دوحې د سولې له تړون سره موافق نه و او په دوام کې له طالبانو سره له خبرو څنډې ته پرېښودل شو. غني همداراز وویل چې امریکایي چارواکو له طالبانو سره له هوکړې وروسته هغه ته د ضرب الاجل په ټاکلو سره وغوښتل چې 15,000 طالب بندیان خوشي کړي او دا په اګست میاشت کې د سقوط لامل و. د هغه په باور بهرانیانو ته د تپل شویو فرصتونو ورکول د هغه ته د قدرت محدودیتونو لامل شو او همداراز عبدالله سره د واک ویش هم د نوموړي کارونه له ننګولو سره مخ کړل. نوموړی وایي هېڅ تصور یې نه کاوه چې د هغې ورځې غرمه مهال له هیواده وځي. اشرف غني وویل زه مجبورم چې ځان قرباني کړم ترڅو کابل وژغورم او ځان له داسې شرایطو سره مخ کړم چې واقعیت او یو خونړی کودتا نه د یو سیاسي بهیر سره چې خلک پکې ګډون ولري سیاسي هوکړه وه. د هیواد ولسمشر او د وسلوالو ځواکونو اعلی سرقومندان زیاته کړه چې ټاکل شوې وه خوست ته ولاړ شي، خو خبر شو چې خوست او ننګرهار د طالبانو لاسته ورغلي وو. د غني په وینا له هغې وروسته چې حمدالله محب د پی اس سی قطعي او بسم الله خان د اردو د پاشل کېدو خبر ورکړ، ویل شول چې نور د نوموړي او پلازمینې د خوندیتوب د توانایي نشته، له دې امله له افغانستان څخه بهر شو.